جوړې بدې شاړې کړم ښایسته باد سوچند کړم. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ایران هیواد له یو شمېر پانګوالو سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په 22مه نیټه په خپل کاري دفتر کې له یو شمېر ایراني پانګوالو سره وکتل. د غلیدنې پر مهال ایراني پانګوالو په افغانستان کې د اوسپنې کانونو استخراج او پروسس، د لمریزې برېښنا د تولید، د سړک او ریل پټلۍ شبکو غځولو، د معیاري صنعتي فابریکو رامنځته کولو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړې صنعتي ساحې جوړولو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. همدارنګه ایراني پانګوالو زیاته کړه چې افغانستان د پانګونې لپاره په یو مناسب هیواد بدل شوی او دوی چمتو دي څو په یادو برخو کې پانګونه ترسره خپلې تجربې شریکي او د ظرفیت لوړولو په موخه په خپل هیواد کې افغانانو ته د روزنې زمینه برابره کړي. ورپسې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې پانګونې ته د ایراني پانګوالو د لیوالتیا هرکلی وکړ او دوی ته یې په یادو برخو کې د اسلامي امارت له لوري د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. محترم ملا صاحب زیاته کړه چې اړوند وزارتونه او ادارې به په خپلو برخو کې له دوی سره بشپړه همکاري او له نږدې کار وکړي.